راهیلا خان وای سندرې ویل می د رزق ګټلو لار جوړه شوې ده. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. نن زموږ ویډیو د راهیلا خان په باره کې ده. راهیلا خان وای سندرې ویل می د رزق ګټلو لار جوړه شوې ده. راهیلا خان وای چې کله می د نازي اقبال سندرې اورېدې نو زما به هم ډیر زیات شوق و چې زه هم د نازي اقبال پرنګي سندرې ووایم او زه هم د نازي اقبال پرنګي مشهور شم چې خلک می د نازي اقبال پرنګي وپیژني. راهیلا خان د تیر یو کال راځي د پښتو سندرې وایي او د پښتو سندرو نه چې کومې پیسې ګټي نو په هغې باندې د کور پالنه کوي. راهیلا خان وایي چې ما تر 9م جماعته پورې سبق وویلو او د هغې نه پس زموږ په کور کې ډیر زیات مشکلات وو او د نازي اقبال غانو سره می هم ډیر زیات شوق و. ما ویل چې د نازي اقبال پرنګي سندرې ووایم او مشهور شم او پیسې وګټم او د خپل د کور پالنه وکم. د نورو زنانو پرنګي راهیلا خان ته هم د کور نه اجازت نو چې هغه دې د کور نه بهر وځي او غانې دی ووي، خو د هغې پلار ډیر زیات مجبور شو او راهیلا خان سندرو ته راووته او خپل یو نوم جوړ کو. سندرغاړي راهیلا خان وویل چې اوس آصف استاد نه د فن زده کړه کومه. د راهیلا خان د کور نه بل یو کس هم سندرو ته نو راوته، خو کله چې راهیلا خان لا پلار اجازت ورکو نو د راهیلا خان یو بل خور هم سندرو ته راووته چې راهیلا خان لا کله پلار اجازت ورکو نو هغه نور هم مجبور شو او د بلې لور له هم اجازت ورکو. راهیلا خان وایي چې زما بل خور الف هم سندرې وایي او موږ دواړه په شریکه باندې ریهرسل کوو او د سندرو پریکټس کوو. راهیلا خان وویل چې سندرې ویل ډیر ګران کار دی او په دې ګران کې موږ سره د کور ټول خلک مرسته کوي. زما یو رور باجا او بل رور می تبله غږوي او په دې کې استادان دي. راهیلې تر اوسه پورې دوبۍ او قطر ته سفر کړی دی چرته چې هغې د سټیج د لارې خپل مینوالو ته سندرې ویلي دي او د هغې دا دې ترلاسه کړی دی. هغه وایي چې د سټیج د سندرو نه علاوه مې یو څو البمې هم چاپ کړي دي چې هغه زما مینوالو ډېر زیاتې خوښې کړي دي. په خپلو خبرو کې راهیلا زیاتوي چې هغه د فن په نړۍ کې د غوره او معیار کار په وجه خپل نوم ګټل غواړي. هغه وایي چې همدغه لاره ده چې زه پې د خپل د کور ساتنه وکړم. نو دوستانو، تاسو د راهیلا خان په باره کې څه وایي چې هغه غانې وایي او د خپل د کور ساتنه کوي؟ نو امید لرم دوستانو چې تاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی کې هم همت را پیدا شي چې جنکۍ غانې وایي او د خپل د کور ساتنه کوي نو هغوی څه نشي کولی. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان. مینوالو ډېر زیاتې خوښې